سلام درنو لیدونکو، د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلاست. د پښتون ژغورنې غورځنګ د رهبرۍ غړی علي وزیر چې تېره شپه اسلام آباد کې پاکستاني پولیسو نیولی و، نن یې محکمې ته وړاندې کړی. د دې غورځنګ مشر منظور پښتین په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي دي چې پاکستاني پولیسو په علي وزیر پورې 3 دروغجن دسیسې تړلي دي. لومړی دا چې علي وزیر پر پولیسو ډزې کړي دي، دویم دا چې علي وزیر نشه یي توکي قاچاقول، او دریم دا چې علي وزیر ترافیکي پیښه رامنځته کړې ده. منظور پښتین همداراز ویلي دي چې د غورځنګ ملګري وکیلان په محکمه کې موجود دي او د حق دفاع به کوي. دا په داسې حال کې ده چې تېره شپه ناوخته د 2 موټرسایکلانو د ټکر وروسته یو موټرسایکل د علي وزیر د موټر مخې ته ورغلی و چې علي وزیر زخمي کس اسلام آباد فیمز روغتون ته رسولی و، نو له روغتونه پاکستاني پولیسو علي وزیر نیولی و. بلې خواته افغان ډیپلوماټان او اروپا، اسټرالیا او کاناډا کې د افغانستان سفارتي مامورینو ویلي دي دوی به د طالبانو لخوا د دوی د منلو اعلان باوجود خپلو قونسلګریو خدماتو ته دوام ورکړي. په افغانستان کې د واکمنو طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سې شنبې په ورځ یوه اعلامیه کې ویلي وو چې هغوی به اسټرالیا، کاناډا او 11 اروپایي هیوادونو کې د افغانستان په سفارتونو او قونسلګریو کې په ماموریت د بوختو ډیپلوماټانو د خدماتو جواز نه مني. د طالبانو خارجه وزیر ویلي وو دوی په لندن، بیلجیم، بون، اسټرالیا، فرانس، ایټالیا، پولینډ، سویډن، ناروې، کاناډا کې د افغانستان د سفارتي مامورینو لخوا ورکړل کېدونکي اسناد یا دستاویزات نه قبلوي او نه به هم ذمهواري اخلي. د طالبانو لخوا په مسترد کړل شوو 14 سفارتي ماموریتونو کې په دنده بوخت افغان ډیپلوماټان د پخواني نسکرول کړل شوي جمهوریت حکومت په واکمنۍ کې ټاکل شوي وو چې طالبانو په اګست کال 2021 کې په افغانستان د قبضې په صورت کې نسکور کړي وو. دا و د نن ورځې تازه او مهم خبرونه. سبا نیوز سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره هم شیر کړئ.